अस्सलाम वालेकुम। आया که تاسو په سعودي کې اوسېږئ او ستاسو ویښته غورځېږي یا ستاسو جسم کې تکاوټ وي، ستړیوالی وي، یا ستاسو هډوکي درد کوي یا فټې کمزوري وي یا د ټینشن ډیپریشن شکار یې، نو خپل د ویټامین ډي ټیسټ یو ځل خامخا وکړئ، ځکه سعودي عرب په هغې ملکونو کې په 5 نمبر ټاپ باندې دی کومو کې چې انتهایی د ویټامین ډي کمی دی. 2014 د سروې مطابق سعودي عرب کې 83% یا 83% خلکو کې چې دی د ویټامین ډي کمی ثابت شوی دی. اوس ویټامین ډي ډیفیشنسي سعودي عرب کې ولې سیوا ده او ویټامین ډي موږ د څه شي نه حاصلو. ویټامین ډي چې دی دا تقریبا 90% چې دی دا موږ د نور نه حاصلو اور 10% چې دی دا بیا 10% خوراک کې بیا سپیشلی مې چې کوم دی هغه کې ویټامین ډي لیول لږ سیوا وي. سعودي عرب کې د ویټامین ډي ډیفیشنسي ولې زیاته ده؟ یو خو دلته کې نور انتهایی تیز وي اور نور تاسو ګرځي را ګرځي نه سن ایکسپوژر نه وي، بل د خلکو لایف سټایل داسې دی چې دی اکثر داسې بندو ګورنو کې پاتې کیږي، د دې وجې نه ویټامین ډي لیول چې دی نو هغه انسفیشینټ دی. اوس د ویټامین ډي ډیفیشنسي علامات څه دي؟ دې کې اول نمبر باندې بون ایک یا د هډوکو دردونه چې کوم دي دا انتهایی سیوای، تکاوټ محسوسېږي سړي ته، د پټو کمزوري، ویښته غورځېږي، دې نه علاوه سړی ټینشن ډیپریشن موډ چینجز راځي، وون هیلینګ یا زخم چې کوم دی دا په اسانه باندې جوړیږي نه، د دې نه علاوه بون فریکچر یا هډوکي ډېر په اسانه باندې ماتېږي. که چېرې دا سیمټمز یا د علامات تاسو کې موجود وي نو خپل 25 هایدروکس ویټامین ډي ټیسټ یو ځل خامخا وکړئ. اوس که چېرته د ویټامین ډي ډیفیشنسي تاسو کې نو پکار ده چې روزانه کم از کم 30 منټ سن ایکسپوژر یا نور ته کېنئ اور دې نه علاوه کیپسول راځي ویټامین ډي والا 5000 انټرنیشنل یونټ کې هغه پکار ده روزانه یو ټیبلټ اخلئ یا 60000 انټرنیشنل یونټ کې راځي هغه په هفته کې یو ځل یو کیپسول اخلئ.